د ګنجنا افغانستان یا تور الماس په نوم نندارتون د پرانیستي پر مهال ولایتي مسؤل ویل اساسي موخه افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول دي. چارواکو ویل اسلامي امارت خپل تولیداتو او محصولاتو ته تر نورو زیات ارزښت او لومړیتوب ورکوي او د دوی خبره چې تر بل هر وخت په هیواد کې پانګه اچونې ته ښه زمینه او شرایط آماده دي، نو پکار ده چې افغان پانګوال په کور دننه سرمایه ګذاري وکړي. هر سرمایه گذار کولی شي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د سرمایه گذاري وکړي، خپل پانګه استعمال کړي. د دوی سر او مال هغه ټول ان شاء الله په امن کې ده. په خپل لاسو جوړ شوی شی باید په خپل افغانستان کې استعمال شي ترڅو د خپل داخلي تولیداتو نه استفاده کړي. د دې هیواد د تاریخ فرهنګي ارزښتونو عکاسي مبتدا کوي. د دې نندارتون د لارې موږ د ټولو صنعتکارانو د تولیدي کارخانو مهارتونه هنرونه نندارې ته وړاندې کوو او په دې سره دوی تشویق کوو چې نور صنعت ته موږ وده ورکړو او نور خلک هم وروغړو چې هغه په صنعتکارۍ کې سرمایه گذاري وکړي. د نندارتون ګډونوالو د خپلو تولیداتو او محصولاتو څخه د استفادې او کارونې ټینګار درلود او زیاتولی دا ډول برنامې د لا پراخې شي چې له یوې خوا د افغاني تولیداتو او محصولاتو ارزښت زیاتیږي او بل لوری د ملي ارزښتونو او افغاني فرهنګ په روښانولو کې هم رغنده رول لري. په افغانستان کې اوس الحمدلله زمینه د کار برابر شوې ده، زمینه د سرمایه گذارۍ برابر شوې ده. دې په ځای چې موږ نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري وکړو نو خپل هیواد کې هغه شرایط ان شاء الله چې برابر دي او هر څوک کولی شي چې داخل د هیواد ته راشي او خپل پانګه دلته په کار واچوي ترڅو افغانان ته موثره ګټه پورته کړي. او 115 غرفې دي پکې او مختلفه شرکتونه دي پکې. د دې نندارتون هدف د بازار موندنې لپاره جوړ شوی دی او دا به د داخلي دوکو په حمایت کوي او د دوی لپاره به یو ښه بازار جوړ شي. ان شاء الله د دې نندارتونونو سره به ډیره بازار موندنه وشي. خارجیانو ته به پته ولګي چې یعنی ان شاء الله د خلکو ته اوس په مغزو کې ورغلل چې دا کوم څومره ګټور مفیده شیان دي. لکه وچه میوه د افغانستان په ټول جهان کې ډیره مفیده ده او ډیر نام لري، ډیر لوړ نام لري. او مونږ هم د خپل دولت نه او د اسلامي امارت نه دا خواهش دی او دا غوښتنه هم ده چې د مونږ د تولیداتو باید ساتنه وکړي. دا په خوست کې د ګنجنا افغانستان یا د تور الماس په نوم د ورځني نندارتون دی چې پرانیستل شوی. دلته 115 غرفو کې افغاني محصولات، لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته وړاندې کیږي. د کارپوهانو په اند چې د دا ډول پروګرامونو لړۍ دې وغځېږي ولې چې په دې سره افغاني تولیدات او محصولات ته د بازار موندنې او وده ورکولو کې اغیزمن ګام دی. محمد اسماعیل زیار د افغانستان ملي ټلویزیون خوست.